بسم الله الرحمن الرحیم. نیکی هیلې احترامات مې ومنئ. زه اختر شید یو ځل بیا د پښتو ادب خپرونه کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د مېلمه سهیل چې کوم زموږ د نوښار پیرپیایي محله جان آباد سره تعلق لري، هغوی موږ سره ناست دي. د دوی نه به شعر شاعري اورو. هغې نه مخکې یو غزل دی ستاسو په خدمت کې پیش کوم. بل ته یوه درې ګوتې ځان ته نیسي، لکه د چتې خپې اسمان ته نیسي. دي د الفت تقاضې ګرانې ډېرې، بل به خوشی ځان به خفګان ته نیسي. کوه د حق خبرې سپینې سپینې، کوه د حق خبرې سپینې سپینې، که هر ډګر کې ځان تاوان ته نیسي. سهیل بھائی، دا شعر تاسو ته ډالۍ دی چې پښتون د حق اواز کړه پورته ځوانه، پښتون د حق اواز کړه پورته ځوانه، که بې ګناه ځان د زندان ته نیسي او فرښتې خوله کې ورته خټې ټومبي، چې ډوبېدو کې ځان ایمان ته نیسي. څوک وایي چې نشته جنازې ته اذان، څوک وایي چې نشته جنازې ته اذان، ماشوم پیدا چې شي اذان ته نیسي. اختر مینه آسان کار خو نه دی، لکه مجنون به ځان هجران ته نیسي. نو سهیل، زه خو ستاسو غوندې شاعري نشم کولی، خو کوشش وم هغه خپل کوشش خپلو مینهوالو ته پیش کړو. ښه، نو سهیل صاحب، ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ژوند خو یاره بس څه به ووایو، داسې عام کسانو غوندې تېرېږي. الحمدلله ښه تېرېږي، لکه شکر دی. او شاعرۍ سره د څومره وخت نه تړون ساتئ؟ شاعري خو یاره جي ما 2017 کې غالبا شروع کړې ده، او هغه ټایم زه 12م جومات کې وم. نو غرض څومره تاسو سره کلامونه وي دا وخت؟ کلامونه خو فلحال یو 2 کلامه به تاسو ته زه شریکوم، خو داسې کلامونه ډېر دي. څومره مثلا؟ ماشاءالله ډېر دي کلامونه خو به وي او سلتیاو پورې به وي. بلکل صحیح. خاجي د مینهوالو به ډېر وخت نه خرابو، تاسو نه بس اورو هم یک منځ کې به پکې خیر دی ګپ هم ولګو. نو دا میک والي تاسو او موږ ته څه اوس ډایرکټ خپل شاعري غزل دی چې ځان ته مې کتل او دی جهان ته مې کتل، ځان ته مې کتل او دی جهان ته مې کتل، د ژوند نه مې زړه موړ شو چې جانان ته مې کتل. حد دی، حد. ځان ته مې کتل او دی جهان ته مې کتل، د ژوند نه مې زړه موړ شو چې جانان ته مې کتل. دلته خو تل زړونه ماتېږي قتلعام جوړ شوی، دلته خو تل زړونه ماتېږي قتلعام جوړ شوی، رالوته یو طوفان د دې طوفان ته مې کتل. او ډېر ښه خلک لاړل ځمکې راښ که ځان ته، ډېر ښه خلک لاړل ځمکې راښ که ځان ته، په لاره تېرېدمه قبرستان ته مې کتل. مننه جي. ډېر ښه خلک لاړل ځمکې راښ که ځان ته، ډېر ښه خلک لاړل ځمکې راښ که ځان ته، او په لاره تېرېدمه قبرستان ته مې کتل. نن مې په زړګي راورېدلې د باران په شان، نن مې په زړګي راورېدلې د باران په شان، ډېر شومه غمګین چې دې باران ته مې کتل. او ما سهیل خو ستا تصویر ته شوګیري کړي دي، ما سهیل خو ستا تصویر ته شوګیري کړي دي، راته ستوري په ژړا شوي چې اسمان ته مې کتل. زبردست، ډېر ښه، ماشاءالله. ډېر ښه غزل مو راته ووایي او ډېر زیات زړه پورې غزل دی. ښه، نو د کتاب څه اراده لرئ د چاپ؟ کتاب خو یاره جي اراده لا فلحال ځکه نشته چې کلامونه لا دومره کافي نه دي. مونږ وایو چې نور هم څه زمونږ د اړخه کېږي چې پښتو پرمختګ دپاره چې څه زمونږ کېږي چې وکړو، او چې کلامونه کله پوره شي نو بیا به انشاءالله لیکو به کتاب. الله دې کامیاب کړه، خدای ستا هر ارمان پوره کړي، د پښتو ژبې لګیا یې خدمت کې. او بل زما خپلو مینهوالو ته خواست دی چې زما په پروګرام کې او عموما چې کوم په سوشل میډیا ډېر لوی پیجونه دي، د هغې پروګرام کې به دا فرق وي چې زه به پټې ملغلرې راوباسم، لکه سهیل شو، لکه نجیب الله نجیب تېر تاسو چې وکته، شربت خان مسافر شو. نو دا هغه شاعران دي چې دوی ډېر د حد
ښکلې شاعري کوي خو څوک یې پېژني نه او ځان نه رامخکې کوي. نو موږ سره مرسته کوئ، زموږ پیج لایک کوئ، زموږ ویډیوګانې شیر کوئ. او سهیل به راته اوس نور هم څه وایي. سهیل زړه دی چې نور راته څه کلام ووایي. ولې بل غزل مې لیکلی دی چې زه ستا د غمونو سوداګر یمه، زه ستا د غمونو سوداګر یمه، ځکه در په در خاورې په سر یمه. مننه جي. زه ستا د غمونو سوداګر یمه، ځکه در په در خاورې په سر یمه. نوی یم راغلی یاره ښار ته ستا، نوی یم راغلی یاره ښار ته ستا، ګرځم نااشنا یمه او تر یمه. او ته به په قیامت کې هم زما اوسې، ته به په قیامت کې هم زما اوسې، ځکه خو د هر چا نه بهتر یمه. زبردست. دا شعر بیا یو پیره که مراتب. ته به په قیامت کې هم زما اوسې، ځکه خو د هر چا نه بهتر یمه. واه زبردست. تا نه زه دا ولې دومره زر هیر شم، تا نه زه دا ولې دومره تا نه زه دا ولې دومره زر هیر شم. یاد که کنه، یاد که کنه ستا د زړګي سر یمه. تا نه زه دا دومره زر، تا نه زه دا ولې دومره زر هیر شم. یاد که کنه ستا د زړګي سر یمه. ما ته خلک ستا د سر پیغور راکوي، ما ته خلک ستا د سر پیغور راکوي. زه سره په جنګ یمه، په شر یمه. او دومره غوسه کېږم د ستا په سر، دومره غوسه کېږم د ستا په سر، زر لمبه شم دړه د نختر یمه. او پړک چاودلې زړه زما په تا پسې، پړک چاودلې زړه زما په تا پسې، زه سهیل بې زړه خالي ځیګر یمه. مننه جي، ډېره ډېره مننه. سهیل بھائی ستاسو وخت د موږ ته د راکولو یو جهان مننه. زه ناروغه وم، مینهوالو ته پته م وي، خو زه خپله د دوی ځای ته تلو ډېر خواهشمند وم. خو دوی زما خاطر او د بیمارۍ عذر وکړه او ځای ته راغلي دي. نو یو خو ورته په خیرحالي مې ووایي، بل زما ډېر زیات زړه ښه شو چې دی راغو. زما خو دا توقع نه وه چې دومره ښه شاعري به کوي. خو ماشاءالله ډېر ښه زبردست شاعر دی. ملګرو نیکې هیلې احترامات یو ځل بیا، او یو شعر باندې به زه اختتام وکړم چې ستا درنې څپېړې زما تړلی لاس، او ستا درنې درنې څپېړې، یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم. د لوی الله په امان.